تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مو ومنئ. ستاسې پام راګرځوم د شپږو بجو مهمو او وروستیو خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د خالص کورني تولید په اړه د نړیوال بانک د راپور خپرېدل. افغانستان بشري مرستو له صندوق سره د اتریش هیواد د 15 میلیوني مرسته. په بلخ کې د قانون او صنایعو د 3 ورځني نندارتون جوړېدنه. او د سویلي کوریا د پارلمان غړو له لوري د ولسمشر د استعزا طرحې وړاندې کېدل. ضیاء الرحمن سباونی اوس هم بشپړ خبرونه. نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي د افغانستان خالص کورنی تولید 2.7 زیات شوی دی چې د وروستیو اقتصادي زیانونو یوازې 10% جبران کړي دي. نړیوال بانک ویلي اقتصادي برخه کې د ښځو ګډون د کورنیو سرچینو پیاوړتیا، د بیو ثبات او د ښوونیزو او روغتیایي نیمګړتیاوو له منځه وړل په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د راتلونکو اقتصادي ننګونو د مخنیوي لپاره مهم دي. که څه هم نړیوال بانک دغه راپور کې د افغانستان ورو اقتصادي پرمختګ ته اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې افغانستان اوس هم د ناانډوله سوداګرۍ د پانګونې لپاره د وړتیا کچې کمښت او د کورنیو سرچینو د کارونې په برخه کې له ننګونو سره مخ دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 15 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر الکساندر شالنبورګ په منځني ختیځ کې شخړو او د روسیې اوکراین جګړې ته په اشارې سره ویلي چې موږ به د افغانستان خلک هیر نه کړو. د راپورونو له مخې اتریش د بشردوستانه سازمانونو لکه UNHCR او سره صلیب سره مرسته کوي. دغه هیواد ویلي چې د دې مرستو اصلي موخه د ښځو او نجونو ملاتړ او اروپا ته د کډوالۍ مخنیوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 15.8 میلیونه ډالرو مرستې هرکلی کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دغه مرستې به سیمه ییزو سیمو کې د طبعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي او د اقلیمي بدلونونو د اغیز مهارولو په برخو کې ولګول شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست په چین کې د سنتي طب نړیوالې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې باید سنتي طب معیاري او د عصري طب برخه وګرځي. نور جلال جلالي د سنتي طب په برخه کې د افغانستان او چین پر 2 اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې د سنتي طب د برخې جوړېدو خبره کوي چې تازه د هیواد په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر حضور بندیز اعلان شوی دی. دغه بندیز په کور دننه او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کرکټ یو شمېر مشهورو لوبغاړو او دغه راز یو نامه په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر حضور د بندیز د راپورونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتنه کړې چې دا پریکړه بیرته بدله کړي. د افغاني سرې میاشتې له لوري ننګرهار ولایت کې 9,122 تنو ته روغتیایي خدمات رسیدلي دي. افغاني سرې میاشتې د خپلو روغتیایي کارکوونکو پر مټ د تیرو 13 ورځو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د یاد شمېر ناروغانو له ډلې د 28,870 تنو معاینات او درملنه کړې ده. 1,111 تنو ته پانسمان او 1905 تنو ته یې بیلابیل واکسینونه تطبیق کړي دي. 2,215 مېرمنو ته له ولادت وړاندې او وروسته لازمې روغتیایي مشورې او ترڅنګ یې 1,120 مېرمنو ته د کورني تنظیم او 3,870 تنو ته د روغتیا ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی هم ورکړل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په تیرو 3 کلونو کې له پوروړو څخه 259 میلیونه افغانۍ پورونه راټول کړي دي. مسؤلین دغه راز زیاتوي چې اوسمهال له خلکو څخه دغه شرکت د نورو پورونو د راټولولو هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د برېښنا له درکه د تیرې ادارې سلګونه میلیونه افغانۍ پورونه هم ادا کړي دي. د بلخ د قانون او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دغه ولایت کې 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی.
او په 150 غرفو کې کورني تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه خونې رئیس امام الدین صنعي زاده وایي چې دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا، ملاتړ او بازار موندنې په موخه جوړ شوی دی. د ایراني رسنیو راپورونو له مخې د ایران عدلیې وزارت د 1500 افغان بندیانو نوملړ اسلامي امارت ته سپارلی دی. راپورونو کې راغلي چې د افغانستان سرپرست حکومت له لوري د دغه شمېر بندیانو د هویت څرګندولو وروسته به یې کابل ته وسپاري. د کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9، د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 او د هرات د اسلام قلعه له لارې 17 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې 137 راستنو شویو ته سیم کارتونه هم ویشل شوي. 6 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او لسګونه نورو کورنیو ته بشري مرستې هم ویشل شوي دي. او له هیواد څخه بهر دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پخواني لوړپوړي چارواکي اعزاز احمد چودھری وایي پاکستان باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. هغه ویلي پاکستان باید د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پر ځای له دغه هیواد سره په سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې تمرکز وکړي چې په خبره یې له دې لارې د دواړو غاړو د خلکو تعامل زیاتیږي او د وسلوالو فعالیتونه له منځه ورسره ځي. د راپورونو له مخې د جنوبي کوریا د پارلمان غړو نن سهار د دغه هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړې ده. د پارلمان غړو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي څېړنو د ځان او خپلې کورنۍ د خلاصون په موخه یې پوځي حکومت اعلان کړی دی. د پارلمان یو شمېر غړو دا یو نه بخښونکی جنایت بللی دی. د فرانسې پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر میشیل بارنیه حکومت ته د نه باور رایې په ورکولو سره د نوموړي حکومت تر 3 میاشتو واکمنۍ وروسته وپرځاوه. رویټرز راپور ورکړی چې میشیل بارنیه او کابینه به یې نن پنجشنبې خپلې رسمي استعفاوې د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون ته وړاندې کړي. درنو لیدونکو، دا و د نن ورځې مهم او وروستي خبرونه. تر بیا مهال عمل شکې چارې.